محترم زما بچه زه پیروز خانم یم او هلال زما زوی ده 15 ورځې کېږي چې ورک شوی و چې کله مې جستجو کوشش وکړو راته وویل چې په ګرامۍ ولسوالۍ وله نیولې ده همالته یې وولی ده هلته یې وشتی ده او بیا ماته وایي چې هغه شفخانې ته لاړ شه هغه شفخانې ته لاړ شفخانې ته چې زه ورځم هلته هغه نه پیدا کېږي زه څه وکړم ما نه بیخي دره غلطه او داسې یې چې نیولي ټیک ټاک په سندرو یې نیولی ده ټیک ټاک په موضوع ټیک ټاک زه خپل هم نه پېژنم ټیک ټاک څه شی وي زه خو کامرې والا موبایل نه استعمالوم ساده سړی یم پخوانی مجاهد یم زه نه پوهېږم چې دا چېرته ده چې ماته باید د دې ځای اندازه ولګي چې زما زوی چیرې ده څه شوی و د بګرامۍ ولسوالۍ کابل ولایت مربوط زندګي کوم د 15 شپې ما زوی وشته 15 شپې کېږي زما زوی وشته ده ماته اوس درک نه لګي بیخي نه لګي راته چې چیرې ده هر شفانې ته چې لاړ شم هغه ماته وایي دلته نشته زه چېرته ولاړ شم او دې مې ویلم او کله چې زه بګرامۍ ولسوالۍ ته ورغلم په لاره کې زه تهدید کوم ووهلم ولسوالۍ ته یې نه پرېږدم زه څه وکړم چېرته ولاړ شم چې بندیانو کې مې لټول بندیانو کې هم نه و راته چا وویل اطلاع یې راکړه چې هغه زخمي شوی ده وشتی ده زه نه پوهېږم چې اوس ژوندی ماته هېڅ پته نه لګي شفخانې ته راته وایي چې شفخانې ته ورشم هغه راته وایي دلته نشته